او خاوند سره په مسکا مخ کیږي، ځکه مسکا د زړونو خیری له منځه وړي او همدې مسکا ته صدقه هم ویل شوي. د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاک بوجه طلق. له یو مسلمان ورور سره په ورین تندي مخکې کېدل له نیکي نه کمه مه ګڼئ. همداراز په بل ځای کې فرمایي، د ترمذي حدیث دی، تبسمک فی وجه اخیک لک صدقه. مسلمان ورور سره په مسکا مخ کېدل هم صدقه ده. خو ځینې خاوندان داسې دي چې کله کور ته راننوځي 14 منه مرچ یې په شا کړي وي، تنده یې په سترګو راپروت وي، نه اخلاق وي، نه انسانیت وي، نه مسکا وي او نه سلام وي. که بیرون هم چا سره شخړه کړې وي، راځي هغه زور د اولادونو او له ښځې نه وباسي. دا انسانیت نه دی، دا اخلاق نه دي. همدارنګه کور ته په ننوتو کې به تر هر څه له مخه سلام اچوي، لکه چې الله سبحانه وتعالی فرمای فسلموا علی انفسکم تحیة من عند الله مبارکة طیبه. چې کورونو ته ننوځئ نو خپلو کسانو ته سلام اچوئ. د خیر دعا د الله تعالی له لورې ټاکل شوې، ډیره برکتناکه او پاکه ستره ده. خو موږ یې عیب بولو چې په خپلې ښځې باندې زه څنګه سلام واچوم. الله درته وایي چې ته سلام واچو. همدارنګه د ښځې او خاوند یو بل ته نرمې او خوږې خبرې د دواړو لورو په نیکمرغي کې ډیر غټ رول لري. الله سبحانه وتعالی په خپل کلام کې فرمایي وقل لعبادي یقول التي هي احسن. ای محمد زما بندگانو ته ووایه چې له ژبې نه هغه خبره را وباسي چې ډیره ښه وي. په دې معنا که زیاتې خبرې کوي نو سړی نه خوابدی کوي، او که لږ خبرې کوي نو مخاطب یې د زیاتو خبرو هیله کوي. ای کاش چې ښځه او خاوند د یو بل پر ښېګڼو قانع اوسي او د یو بل کمزوري اړخونه ونه پلټي. که یو سړی د خپلې میرمنې ښېګړې وشمېري او منفي اړخونه یې دومره په پام کې ونه نیسي، نو ژوند به په سوکالي او نیکمرغي کې تیر شي. په حدیث کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا یفرق مؤمن مؤمنة ان کره منها خلقا رضی منها آخر. هیڅ مسلمان خاوند له خپلې مسلمانې ښځې نه کرکه او نفرت نه کوي،